اخیری خوراک تیار شو. نن به کسان راځي ان شاء الله. یاله کدی خورا شه دې خورا چرته روانې راشه کنه یو 15 منټه زمونږ سره هم ټیم والا تاسې زه څنګه کینه ته خو ډېر زیات کمزوري ستا د ویښته وځي دا وځي کنه یاره ویښته خو مې وځي ویښته دې وځي او کنه تا کې بیخي مرض در کې افته شوی دی او پیږي دا وګوره صبر وکړه تا کې وینم کمره وینې که مخ هم دی در کې وینم کمره وینم در کې کمره او څنګه چل دی د چرګو د غوښې نه علاوه د الو یا ټماټر دا شی نه به تاله خوند دی کوي معده دې خرابه یاره بالکل نه راکوي خوند سهار کې د هغه ترشي اوبه راځي مریله بالکل راځي ترشي اوبه هم راځي تا کې پوره ته به لږ لوړ هم شي پوه شوې دا وګوره دا څه هډوکي دي دا ماشاءالله دومره اخان بابا دې کتلی دی خان بابا نه دی هغه مړه ستانه به انشاءالله بیا درې خان بابا جوړېږي دا خان بابا نه دی دا به داسې په لاس کې رالی و داسې به یې ولي داسې بډي به وکړي پوه شوې او که نه دا خوراک دی په دې کې لګي ګوره خوشتمرجان پکې لګي صحیح شوه که نه صحیح شوه 100 خوراکه پکې لګي دا په 100 روپۍ خوراک دی څو خوراکه دا واچوم دا 10 واچوم دا 1000 روپۍ دی دا شوې صحیح شوه که نه په دې کې میتي دانه لګي دا 50 لکه په 50 روپۍ خوراک دی دا پکې 100 لګي دا له څو واچوم دا 14 واچوم 14 واچوم مطلب دا ورجمع کړه نو دا شوې دا مونږ ورجمع کړې په دې کې هغه لګي رنځکه اپ 300 خوراک دی او 15 خوراک پکې لګي هغه د څو واچوم ټوله مې راوچو 15 وړه هغه مې راوچوم 300 ضرب 5 1500 دا شوي او 1000 روپۍ دی نورې شوي او 800 دی نورې شوي دا 3300 روپۍ شوي 300 تا ته معاف شوي 3000 روپۍ راکړه چې دوایي له جوړه کړم صحیح ده جوړه کړه ډېر کمزور یم بوشه ان شاء الله ته به ریډي شې صحیح شوه یو دوه درې صحیح شو بالکل 300 روپۍ 300 ورته پاتې ده 3000 بالکل و دا مې کټ دی دا مې کټ دی او نور کسان هم راوله ان شاء الله چې څوک دلته کې دا مونږ زیری صحیح شوه دا څه شی شروع کړی دی تر پر کېنه دلته دا څه چلته دا کیم دی که اکنه مولا دوی روکړه دا ټولې خبرې مې واورېدې چې داسې بیا هغې نه جوړ شي پلوان بیا د نه جوړ شي که نه بالکل دا مې واورېدې موږ په وطن کې وو ډېر به موږ په ژبه هم نه پوهېږو نو یو سړی بیمار شو وړاندې به چې بیماران شول ډاکټرانو له به یې نه وړل پیټکي ته به یې اچولو پوه شوې نو یو سړي له یو زار وواسته اوزا ډېره خوره وه و چې کله خوښ سړي لا رانږدې کړه نو هغه ورته وویلو چې په دغه پیټکي کې مې مه اچوه چې دا ښه پیټکی وای دا وزا مې پکې ښه وای او که څربا وزا راوالو نو کې ور ومېچوه نو چې دغه دوایي ښه وای دا به ښه وای د مولا خو 3000 روپۍ واخیستې ورکړه پیسې ورکړه په یو غلیم کې د ښځو ورڅخه کول یو